رب العالمین جل جلالہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سے صحابہ ورکل دا سے ملگری ورطا ورکل چه دا غی نظیر پا مخکنو امتنو کی نشتا دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کم ملګری شو هغه عظیم قربانی ورکړلې. زمونږ د ټولو امت او د امت ته امامانو متفقه فیصله ده چې صحابه دا په مقدس مکه باندې پیغمبرانو نه پس لویه درجه لري. د پیغمبرانو لویه درجه ده او بیا هغه پسې د صحابه درجه ده او بیا په صحابه کې مختلف مراتب دي. خلفای راشدین په ټولو باندې اوچت دي او بیا اصحاب د بیعت چاته رسول الله په مبارکو لاسو بیعت کړو. بیا د بدر صحابه دي 314 دا غي لویه درجه ده. بیا اصحاب بیعت الرضوان دي باقاعده د صحابه دا درجی دي. خو په دې ټول متفق دي چې د خلفای راشدینو درجه په ټول باندې اوچته ده. خلفای راشدین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه، علی المرتضی رضی الله تعالی ته خلفای راشدین وی. بیا په خلفای راشدینو کې د ټولو نه لویه مرتبه دا د ابو بکر صدیق ده او بیا دویمه درجه د عمر فاروق ده او بیا دریمه درجه د عثمان ذی النورین ده او بیا څلورمه درجه د علی المرتضی ده. په دې تمامه دنیا متفقه ده. کمزور او نو حکم یې وکړي چې مرو ابا بکر، ابو بکر ته وایي چې هغه په مصلی ودرېږي او د جمع د مونځ ورکړي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارکه بیبی ده او زمونږ د مسلمانانو مور ده. هغه پیغمبر علیہ السلام ته وی چې زما د پلار اړه ډیر نرم دی، ابو بکر ډیر رقیق القلب، اسنه هغه په مصلی ودرېږي نو جاړي به ځکه مصلی باندې خو رسول الله مبارک ودرېدو او نن ابو بکر ودرېږي نو جاړي به کېدی شي د جړا د وجه نه هغه مونځ پوره نه کړی شي. نو حضرت عمر لږ مضبوط دی که حضرت عمر ته مو ووایي چې هغه په مصلی باندې ودرېږي نو رسول الله بیا حکم وکړو چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ته ووایي چې هغه مونځ وکړي. بیبی حفصه ته ووایي دا هم د رسول الله بیبی ده او دا د حضرت عمر لور ده. بیبی حفصه ته ووایي چې ما خو یو ځل رسول الله ته ووایي تم ورته ووایه چې د ابو بکر اړه ډېر نری دی، اسنه په مصلی به ودرېږي او مونځ به پوره نه کړی شي. نو بیبی حفصه رسول الله مبارک ته ووایي چې ای د خدای رسوله ابو بکر خو ډېر نرم دله دی، هغه به په مصلی ودرېږي لیکن ممکنه ده مونځ کې په جړا شي او مونځ به ترې مات شي. حضرت عمر قوي دی، هغه ته ووایه. نو رسول الله غصه شو چې زه درته مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، زه وایم چې ابو بکر ته ووایئ چې هغه مونځ وکړي، تاسو بیا ما ته بیا دا وایئ. او ویوي انتن صواحب یوسف علیه السلام هم د ښځو د لاسه نه مختلفو مصیبتونو کې ګرفتار شوی و. کله زلیخا چې کومدنو دروازې بندوي او ناجایزه مطالبه کوي او کله څه کوي، کله جیل ته ځي. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ته وایي چې هغه لګیا دی مونځ وکړي. د دې نه تمام صحابه دا ثابتوي چې پیغمبر علیه السلام د دې نه دا
خبره ثابتوله چې زمانه پس په مصلی باندې ابوبکر صدیق ولاړی. دغه رنګ یو ځل یوه ښځه راله، د رسول الله مبارک نه د مسلو تپوس کولو، او بیا چې تلانه ای د خدای رسوله بیا به زه د مسلو تپوس چا نه کومه، وی زمانه وی که ته نه یې بیا د ابوبکر نه د مسلو تپوس کوئ. یعنی اشاره وه چې زمانه پس به خلیفه ابوبکر صدیقی. یو ځل د بیبي په سر کې درد و، د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ډېر سخت تکلیف و. نو کله نا کله سړی چې په ډېر تکلیف کې وي نو هغه دا ویلی شي چې وایي سر مې مات شو، وایي ډېر تکلیف ته بیبي وایي وارأساه وارأساه، هی سره فریاد یې کولو چې په سر مې ډېر درد دی. پیغمبر علیه السلام وایي چې دا کلمه خو ما ته ویل پکار و وارأساه. تو خو خوش قسمت ہے که زما په ژوند کې ته وفات شوې نو خو زه به در باندې د جنازې مونځ وکړم او زه به ستا د بخښنې دپاره دعا وکړم، او رسول الله مبارک چې په چا د جنازې مونځ وکړي او رسول الله مبارک چې د چا دپاره بخښنه وغواړي. اوږد روایت دی. پیغمبر علیه السلام وایي ډېر مې غواړي چې ستا پلار او ستا ورور راوغواړم او مسله ورته څرګنده کړم چې زما نه پس به ابوبکر خلیفه وي. لیکن دا خبره زه پرېږدم الله ته او مسلمانانو ته. زما دا یقین ده چې زما نه پس به خلک ابوبکر منتخب کوي. دا تمامې خبرې دې ته اشاره وه چې ما پسې به خلیفه چې وي نو هغه به ابوبکر صدیقي. چنانچه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې جهان نه تشریف یوړلو، دار آخرت ته منتقل شو. صحابو کې خبره معلومه شو چې پیغمبر علیه السلام خو وفات شوی دی. نو دا بالکل د قیامت ورځ وه. غټو غټو صحابو خبرې نشوې کولی. حضرت عثمان څومره لوی صحابي دی، حضرت علی څومره لوی قوي او بهادر دی، د هغې ژبو خبرې نشوې کولی. بعضې وخت کې د غم د وجې نه د سړي په ژبه بیا خبرې نه راځي. او حضرت عمر خو توره راواغسته چې خبردار څوک دا خبره ونه کړي چې پیغمبر علیه السلام وفات دی، کنې زه به په دې توره دا سر وم. چا غږ نشو کولی. تمام صحابه خاموشه دي. ابوبکر صدیق د رسول الله مبارک په اجازت باندې بارانۍ ځمکې ته تلو. د مدینې منورې نه بهر ځمکې دي، د رسول الله نه اجازت غوښتی و، هغې ته تلو. یکدم یو صحابي په اس باندې سور شو، ابوبکر صدیق ته ورغی چې خبر خو نه آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم د دې جهان نه تشریف یوړو او حضرت عمر سره توره ده سو قتل نکي. هغه دا اعلان کړی ده چې ګوره ما ته دا خبره مه وایئ، ځکه د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې ډېره زمانه تېره شوې وه، پیغمبر نو راغلی. د حضرت عیسی علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې څه د پاسه 1500 کاله دي. دومره زمانه کې پیغمبر نو راغلی. نو د خلکو د پیغمبر باره کې عجیبه عجیبه عقیدې وي. چا دا وي چې پیغمبر ډومري نه. هغه سړی ابوبکر صدیق ته ورغی، هغه هم ډېر په تیزۍ باندې یکدم راغی. چې راغی څه ګوري چې تمام صحابه په چغو چغو جاړي. ابوبکر صدیق د ټولو نه مخکې د خپل لور کور ته د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کور ته ورغی او هلته د پیغمبر علیه السلام مبارک مقدس معطر جسم پروتو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ نه کمبل پورته کو او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل کړلو او بیا وایي چې اشهد انک بلغت الرساله، زه د دې ګواهي ورکوم ای خوږه پیغمبره تا د رسالت او د نبوت هغه فریده پوره ادا کړله. وادیت الامانه، خدای چې کوم امانت ته قرآن او د حدیثو درکړي
اغا امانتنا تا قوم تا ورسول ونصحت الامتا او امت تا نصیحتنا اکڑل او وجاہدت فی اللہ حق جہاده دا خدای پلارک دے پورا پورا جہادنا اکڑل حتی اتاک الیقین تردی چتا تا یقین راگے یقین نا مراد مرگ دے او بیا رسول اللہ مبارک پا مخ مبارک بانے اگا کمبل برابر کو باہر توتو او حضرت عمر سر تورا دا ابو بکر حضرت عمر تو نہ قتل سیدھا لاڑو او دا رسول اللہ پا منبر بانے کی ناستو تمام صحابہ ورطا متوجی شل او خطبہ ویلا نحمده ونستعینه او بیوی چے علا او خلق خبردار من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت او سو کوئی نصر کی داوی چے علا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا چاچی دا رسول اللہ عبادت کولو واقعی اگا وفات شو او قرآن وی چی وما کان محمد ابا احد من رجال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم پیغمبر علیہ السلام خو علوی عظیم الشان برگزیدہ پیغمبر دے او د دې پیغمبر نمخ کې ډېر پیغمبران وفات شوي دي کدغه عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که په خپل مرګ باندې مړ شي یا په جهاد کې شهید شي انقلبتم علی اعقابکم تاسو به دین پرېږدئ حضرت ابو بکر چې دا آیت ووی نو د تمامو صحابو هغه ذهنونه یکدم درست شو اوهو هلکه دا آیت موجود و موږ نه بلکل یېرو د غم د وجې نه کله نا کله د سړي د فکر نه آیت یا د سړي د فکر نه یو حدیث وځي حضرت عمر وایي قسم دی ما ته دغې وخت کې پته ولګېده چې ښه پیغمبر هم د دې جهان نه تشریف وړي توره روغونه کېښوده ابو بکر صدیق په خطبه سره ټول خلق چې کوم نه مطمئن شو الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت رب العالمین جل جلاله ازلی و ابدی دی هغه باندې فنا نه راځي نو صحابه پوښو چې واقعي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دې جهان نه تشریف یوړلو بیا د رسول الله مبارک د وفات نه پس د خلافت مسله وا حضرت عمر ته چاوي چې تاسو دلته یې د مدینه منورې خلق انصار هغه خو په سقیفه دا ابو ساعده کی سقیفه بنی ساعده کی لگیا دی جمع شوی دی دا رسول الله مبارک د جمعات نه بهر اوسمغه ونشتا دا د مدینه منوره د جرګو زه او دلته باغی جرګي او مشورې او جلسې کولی چې انصار التجمع دي ځان خپل مشر منتخب کړي ابو بکر صدیق او حضرت عمر یکدم التورال چا ورتوی التمدای کېدای شي خپل مشر مقرر کړي او دا ډېره ګرانه خبره وه ځکه رسول الله فرمایلی چې الائمة من قریش خلفاء دا به د قریشیانو نه وي انصار عرب دي لیکن قریش خو نه دي انصار خو د قبیله اوس او د خزرج د قبیله عربو او د رسول الله حکم موجود دی الائمة من قریش ورالل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ما پلاره او زبردست تقریر په ذهن کې راوستو چې زه به هلته ورشم نو دا تقریر به کومه ورالل انصار دی ته پاسېدل دی په سلام واچولو وعلیکم السلام څنګه جمع شوي یئ یره رسول الله مبارک د دې جهان نه تشریف یوړو مونږه مشر منتخب کوو نو حضرت عمر تقریر شروع کولو
अबू बकर होते उमर तलक सबर का अबू बकर सिद्दीक तकरीर शोरों को और द अंसार बला तारीफियों को कि अंसार दासिदी 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 लेकिन रूणो द मशरई मसला द रसूलुल्लाह हदीस मौजूद है अल अइम्मतु मिन कुरैशिन अइम्मा खुलफा दाबद कुरैशियानो नबी उगत तकरीरों को हजरत उमर वही कसम पखदे मां चिकम तकरीर सोच करो दागे ने बेहतरीन तकरीर करो अबे उदा उमर दे और दा प्लान के सहाबी दे दा प्लान के कुरैशी दे वाई परे के कम यो मुखते चेगा मुंगा खलीफो मुशरकू हजरत उमर वही जमानों में चेवागश्तु पमा जलजला और दाजम का जमा रखपूला ने बिल्कुल दस कारिदल का जो खुद मौसर्रा बाने कर दे दो कि अबू बकर बमौजूदी उमर ब खलीफई यकदम ज पासेदम अमा खलकु तो विचरो खलकु तासु तो पता था कि रसूलुल्लाह मुबारक पमरज की दा फरमाइली उच मुरू अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास दा अबू बकर सिद्दीक द रसूलुल्लाह पर जन की द रसूलुल्लाह पर मुबारक मुसलबाने वलाड़ दे और सुमरा मुंदुन द रसूलुल्लाह पर हयात के पर मुसलबाने उकल